له کله نه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابې شوي نو د تورخم پر پول اوړېدونکي مسافرین له ستونزو سره مخ کړي دي له یوې خوا د پاسپورټ نه لرل له بلې خوا د ویزې لګول هغه ستونزې دي چې ډېری مسافرین له ستونزو سره مخ کړي دي دوی وایي د پاسپورټ په اخیستلو یوه نیمه یا هم 2 میاشتې وخت لګیږي خو د ویزې اخیستلې بیا بل سرخوږی دی چې په اسانۍ نشي اخیستلی او کله چې تورخم ته ورسیږي بیا هلته په ساعتونو د پاسپورټ ټاپه کولو ته انتظار باسي او دغه چارې سخت مایوسه کړي دي دوی همداراز له دواړو حکومتونو غوښتنه کوي چې په پاسپورټ د اخوتلو شرایط دې له منځه یوسي زما نوم ګور هلته دا بچي مې هلته دي مخکې د پاسپورټ مسله نه وه پښتانه موږ یې ورونو تلو راتلو به 3 غنټې په قطار کې ولاړ یې راغون نشته زموږ ګاډه خو دا غواړي چې پاسپورټ مسله خدای ختمه کړي دا پښتون یو ورور شي موږ ته ډېر غټ مشکل دی او بس ډېر د تکلیف سره مخ یو زه له کوتل اوسېدونکی یم سیف الرحمن منونه د خیبر ایجنسۍ موږ په دې ځای کې دلته نه پاسپورټ نه شو تلو راتلو به آزاد به تلو ښه کاروبار هم په سلیم نه اوس را دا پاسپورټ راکړی زه پاکستان حکومت افغانستان حکومت دواړو ته غوښتنه کوم چې موږ د پاسپورټ کیسه خلاصه کړو موږ همداسې پرېږده کړو چې کاروبار وکړو او موږ هغه پلوه مونږ د افغانستان هغه پاکستان هغه موږ د یو سره په تورخم کې شته کاروباریان چې ډک جیب به ماښام خپلو کورونو ته تلل له خپله کاره ناخوښ دي او وایي مخکې به په دغه لاره زیات مسافر تلل چې د دوی روزګار ورسره ښه و او اوس تش جیبونه خپل کورونو ته ستنېږي چې کوم ګڼه زرګونه خلک به تلل راتلل په دې ګېټ باندې اوس په مخکې کار همداسې اوس خلک په پاسپورټونه شوي خلک په شینمان ځي راځي ډېر خلک داسې په دې ګېټ نه ځي او راځي په دې باندې دا بازارونه ټول خراب شوي دي زموږ هم خراب شوي ګېټ کې مشکلاتونه هم زیات شوي دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ موټر چلوونکي هم په تورخم سخت کړل شوي شرایطو له امله خفه دي او وایي چې د دوی په کارونو کې کموالی راغلی دی پخوا به اړیکې ډېرې ښې وي پوه شوې او اوس ډېرې اړیکې زیاتې خرابې شوې مخکې به ډېرې هم ډېرې ښې کولې او اوس ډېرې زیاتې کمې شوي مشکلات ډېر زیات شوي دي د پاسپورټونو د تګ راتګ ډېر زیات مشکلات دي یوازې د مسافرینو ستونزې نه دي بلکې د دواړو غاړو پښتنو تجارانو ته هم په میلیونونو ډالرو تاوان اړولی دی پخوا به په دغه پوله زرګونو موټرو تګ راتګ کولو خو ولې اوس یوازې ګوتو په شمار موټرې تګ راتګ کوي صداقت غورځنګ مشرق ټي وي تورخم